د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. په هلمند او زابل ولایتونو کې 22 تنه په دورو وهل شوي دي. طالبان وايي د افغانستان په جنوب هلمند او زابل ولایتونو کې د دوی د محکمې لخوا ورکړل شوې سزا له مخې 22 تنه په دورو وهل شوي دي. د طالبانو د ستره محکمې ویاند رحیم راشد BBC ته ویل هلمند کې ټول 20 تنه چې نارینه وو په دورو وهل شوي دي. د نوموړي په وینا په زابل ولایت کې بیا د خلکو په مخ کې ټول 7 تنو ته تعزیري سزا ورکړل شوه چې 15 تنه نارینه او 2 تنه پکې ښځې وې. ریپورټونه وایي دغه سزاوې داسې مهال پلې شوې چې خبریالانو ته د ویډیو او عکس اخیستو اجازه نه وه. دا سزاګانې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له هغه امر نږدې 2 میاشتې وروسته ورکول کېږي چې قاضیانو ته ویلي وو چې د ځینو جرمونو لپاره باید مجرمینو ته له شریعت سره سمې سزاګانې ورکړي. او شمالي وزیرستان کې په پوځ ځانمرګي برید کې د 4 پوځي افسرانو په ګډون 12 کسان ژوبل شوي یو وژل شوی. د افغانستان د پولې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په قبایلي ځوله شمالي وزیرستان میرنشاه کې د پوځ په یوه ګډ ځانمرګي برید شوی چې پکې د 4 پوځي افسرانو په ګډون 12 کسان ژوبل شوي او یو عام تن وژل شوی دی. د پیښه د چهارشنبې په ورځ د میرنشاه نه د لویدیځ په لوري د سرګردان نومي پوځي پوستې ترڅنګ هغه مهال شوی چې د پوځي ګاډو یو کاروان په سړک تېرېدو او په موټرسایکل نه ځانمرګي تن یې ترڅنګ ځان الوځولی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو ځلو مشر ښاغلي فرخان BBA ډیوا ته پخلی کړی چې دا یو ځانمرګی برید و او برید کوونکي خپل ځان د پوځیانو د ګډې ترڅنګ الوځولی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه ښه اوسئ.